خامنئي سيب واي سي أبو بكر سيو داوي جاهل أو أبو عمر سيو داوي منافق وحاسد. بيادي دي ترسنكو بالكتاب كواي الإمامة والولاية سلام لا شيئا بغير بل تسوك مؤمن نست وصغوغسي الخواص واللحظات المسيرية داري ده كتاب ده آية الله السيد علي خامنئي دي كتاب وقري دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع. دي كتاب سوما صفحة ده بينزوس صفحة ده وهكذا بقى عليه السلام ملازما لبيته. دي إمام علي رضي الله خبر راوي وعلي رضي الله بكور كي لبان دي نرى وتل لا ناصر له دي دكو مكون كينو سوى فاطمة رضي الله عنها بغير وبعض الصحابة فقد تكالب عليه الجميع طول ورباندي وشبرا واختل فأصبح بين الفريقين الأول ودي دو فرقوب منسكر الأول متجاهل الأول تسوكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحقه يعني دي إمام علي حق تجاهلي كريو والثاني منافق حاسد فر الله والثاني تسوكي عمر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله عنه داوي حسد قرو منافق واي أستغفر الله. تاسي شهيد ورته وایي السنه فارسه ورونه ورته شهیدان وای تاسي دي سترګي ومخيه دای به کنه درسم الله دې قارسه دغه دای نومم ده خاوس یو بل کتاب ته بیراسو دراسه الإمامة والولاية داري ده كتاب ده رسالة نوتي فمدغ كتاب كيويلي دي وورد المصطلح المؤمن في رواياتنا تعبيرا عن الشيعي والإيمان بناء على هذا المصطلح هو الاعتقاد بالفكر الإسلامي وإذا دي مؤمن اصطلاح سي راغلی ده دا وای یوازې د شیعه د پاره راغلی دی بل چا د پاره نه راغلی في رواياتنا تعبيرا عن الشيعي فقط شيعه مؤمن ده بس ده دي زړه سره شناخته ده کنه هو د خپل دی مقتدى قارسه دا کتابونه خو اتم بیا مستړکی ځکه د موږ درس قارسه مثلا دغه مو دیږي بس غلان تفصیل ورک خلاص اخري کی ګوري بارك الله فيكم ګوري قدرمند مؤمنان ومسلمانانو دای ټول سیدان دي دای ټول علما دي محدثین دي وای اهل السنه والجماعه مسلمانان دي ومورد الصراحه سره وای ان السني ليس مسلما بل زي كده ارتوايسي أهل السنة والجماعة دادي أو بل زي كده ارتوايسي أن غير الشيعي ليس بمسلم لشينا بغير بلسوك ده قرر سوك كتابنا دير دي كبيكال وقت ضرورت بيدا سنورو بيترتبيش كوم خامنئي سيب واي سي أبو بكر سيو داوي جاهلو أو أبو عمر سيو داوي منافق وحاسده بيادي دي ترسنكو بالكتاب كواي الإمامة والولاية سلام لا شيئا بغير بلسوك مؤمن نست دغه مې د دې لپاره مسلمانانو درته پیش کړل دا څو کتابونه دا څو خبري چې موږ ډیر خلق وایي سوای اهل سنت ولې مقتدا سوای کتا سو خیال کړي بل ځای واغه صاحب راغلی وای اهل سنت والجماعت ناری لګی سي شیا کاف الف فیری ما ته خو پویږي نو موږ ورته وایو سینا ته دې ما یو کتاب راوخیا سي اهل سنت والجماعت دی ویلي سي شیا حلال الدم ده یو کتاب چیلنج درکوم سي اهل سنت والجماعت معتمد وي دا ویل کړي تا دغه سیدان دغه محدثین دي دغه فقها دي دا مراجع دي سي دی وایي
یو کتاب اهل سنت والجماعت مې درته ښکاره کړه چې وایي حلال الدم دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي اول کس ته چې دی حلال الدم د ځکه ناصبي ده وایي، او د امام ابو حنیفه په شکل باندې چې وایي څومره نور خلق دي دا وایي ټول څه شی دي نواصب دي، او د دوی وایي وینم درته حلاله ده، د دوی مالم درته حلال ده،